موږ تاسو مسلمانانو باندې الله جل جلاله زکات فرض کړی او موږ تاسو ځینې صدقات هم غریبانو او فقیرانو ته ورکوو. نو ځینې مسائل خو الزامي دي، حتما باید زکات بډای مسلمانان ورکړي، او ځینې هم تطوعي او نفلی دي. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې زکات ستاسو د مالونو چرک دی، ستاسو د مالونو خیری دی، هغه تاسو نه اخیستل کیږي او فقیرانو ته ورکول کیږي. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د زکات په مال باندې تاسو مال نور هم زیاتیږي او کمیږي نه. هر هغه څوک چې زکات نه ورکوي په حقیقت کې دغه مال کمیږي، او هر هغه څوک چې زکات ورکوي نو د ده مالونو کې الله ورته نور هم برکت اچوي. دغه زموږ ستاسو د مؤمنانو باید عقیده وي او په دې یقین باندې وو، نو باید خپل زکاتونه بهترین موسم رمضان دی چې په څو اضعاف باندې موږ تاسو ته بدلیږي، خپل زکاتونه او صدقات ورکړو او بخیلي ونه کوو.